پرمختګون با مثبت نتیجې ولري دا په هیواد کې شروع خدمات به پایلې ولري پرمختګون با مثبت نتیجې ولري دا په هیواد کې شروع خدمات به پایلې ولري خړپ هغه خلکو فکر دغه و چې موږ څومره تحریمات او قیودات په افغانانو باندې واردوي او صادروي دوی به لکه څرنګه چې د نامناسبه مطالبه د افغانستان د خلکو حقوق پایمال کول او موږ په داسې احتیاجي کې په داسې یوه کناره کې اچوي الحمدلله موږ د ملي شرکت جناب قدرمن رئیس صاحب ته عطا صاحب ته بیا مبارکي وایو دغه افغاني انجینرانو ته او موږ ډېر ورنه منندوی یو چې الحمدلله زموږ سترګې په دنیا کې جګې کړلې او دا د تاسو یو نوعه چې په 1415 یا 1452 کې دغه پروژه طرحه شوې وه د هغې د تطبیقولو دپاره دغه فرصتونه د موږ د لاسه وتلي وي تاسو په همت په برکت باندې الله جل جلاله عملي وجود ورکړو الله پاک دې د موږ تاسو د نورو څومره اقتصادي شرکتونه دي څومره د موږ تاسو تجاران ورونه دي دغه په داسې طریقه باندې لکه عطا صاحب چې کوم همت وکړو کوم ابتکار یې وکړو نورو ته هم الله پاک د توفیق ورکړي خړپ وطن بشي سمسور په هلو ځلو سره خړپ وطن بشي سمسور په هلو ځلو سره سپېره غونډې به د سرو ګلو ګلدستې ولري دا په هیواد کې شروع نن چې موږ تاسو عملاً د دې شي شهیدان یو زه درته اطمینان درکوم چې هغه خلک چې زموږ تاسو په افغانستان په آبادولو باندې تشویش لري خفه کیږي ورخطا کیږي زه یم چې نور د دوی د ذهنونه دا فکر وباسي افغانان یو غیرتمند قوم دی په خپلو وعدو په ژمنتیاوو ټینګ ولاړ قوم دی موږ تر خپلو حدودو چاته نه ورتېرېږي د خپلو حقوق نه دفاع کوي داسې دفاع کوي چې الحمدلله په دې خپل تاریخ کې چا د افغانانو چا سر نه دی ټیټ کړی د خپل وطن او د ځان نه یې دفاع کړې ده خو په خپلو حقوقو کې دننه سخیان یو سخاوت کوي خو تجاوز نه مني خو بیا هم خدای پاک دې ټولو ته مبارک کړي الله پاک دې موږ تاسو نور هم دې داسې پرمختللې پروژې د آبادولو پروژې شهیدان وګرځوي پرمختګون با مثبت نتیجې ولري دا په هیواد کې شروع خدمات به پایلې ولري وخت اقتصاد ته ضرورت د صبر زغم پکار دی وخت اقتصاد ته ضرورت موږ تاسو د دې شهیدانو انشاءالله تدریجاً به دغه کومو د افغانستان د آبادولو لپاره دغه شی نه دی مطرح په دې کې چې دا شمال دی دا جنوب دی دا مشرقي دی دا جنوب غرب دی نه الحمدلله کومو د افغانستان په سطحه ملي پروژې دي سره د دې نه چې زموږ بودیجه د امارت اسلامي دا نه ایجابوي چې په داسې اوس وخت کې دی په دې باندې هغه ملي پروژې په دومره لوړه پیمانه باندې موږ روانو کړو خو د خدای تعالی نصرت ته تاسو او اخلاص ته د قوم او د ملت د دې سره سره موږ چې ګوري مهم په دې کې عزم ده اراده ده
ته صبر زغم پکار دی هر څه به سر شي ژوند به هر څوک د مزې ولري دا په هېواد کې شروع خدمات به پایلې ښې ولري پرمختګونه به مثبت نتیجې ولري دا په هېواد کې شروع خدمات